د سویډن سره تعلق لرونکي د موسمیاتو لپاره اکټیویسټا ګریټا ټنبرګ په مېډرېډ کې کېدونکي کانفرنس ته 2-3 ورځې وروسته ورسي ځکه چې په ناڅاپي توګه د غونډې ځای بدل کړل شو او دا د اټلانټیک سمندر بلې غاړې ته پاتې شوه. دا شمالي امریکا کې د جازونو په وجه چاپیریال ته د نقصان رسولو په اړه د بیدارۍ لپاره د سمندر د لارې راغلې وه او اوس دا بیرته هم د سمندر د لارې غونډې ته ورځي. ټنبرګ د موسمي بدلون په اړه د وینا په ځای د عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. د واک اختیار خاوندان لکه سیاستدانان ما سره تصویر وباسل غواړي. دغسې د موسمیاتو په اړه نورو اکټیویسټانو سره هم د تصویرونو ویستلو خواهش لري ځکه چې دوی ځانونه ښه ښودل غواړي لکه چې خلکو ته ووایي چې دوی د اوسني ځوان کل د دنیا او د راتلونکو نسلونو د مستقبل ډیره پروا کوي. په وروستو کې ځوان کل په ټوله نړۍ کې احتجاجونه شروع کړي دي او دوی غوښتنې کوي چې هغه پالیسۍ بدلې کړل شي د کومې د لارې چې زیاني ګیسونه دنیا ته نقصان رسوي او د توانایي پاک صفا لارې اختیار کړل شي. د بیا استعمالیدونکي توانایي یا رینیویبل انرژي د یوې ادارې سره کار کوونکي ریوټا ناګاشیما وايي دوی د موسمي بدلون حالات په خپلو سترګو ویني. مونږ ځوانان د پیدا کېدو سره سم د موسمي بدلون د ستونزو سره مخ شوي یو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال اېنتونیو گوټېرېس د ځوان کل هلې ځلې ستایلې وې. ځوانانو د خلکو د بیدارۍ او د دغې مهم د مشرۍ لپاره ښه لارښودنه کړې ده. سیکرټري جنرال د عملي ګامونو نه پورته کولو په وجه په سیاستدانانو نیوکې هم وکړې. کاربن باندې ټیکس لګول، تیلو ته ورکړل شوي رعایتونه ختمول، د کال 2020 نه په اخوا د کویلي بجلیګر نه جوړول، د خلکو په آمدن باندې د ټیکس په ځای د کاربن نه په ګټو باندې ټیکس لګول او د خلکو په ځای په خچنوالي سیوا کولو باندې ټیکس پکار دی. خو دا هر څه به د یو سیاسي عزم سره کیږي. مونږ ته د ځمکې نه د ګیس او د تیلو راویستل کار بندول پکار دی او دې پر ځای د بیا استعمالیدونکي او په قدرتي توګه موجود د توانایي استعمال سیوا کول پکار دی. که هر څه ډېر نړیوال مشران د خچنوالي د کمی لپاره زبانی بیانونه خو ورکوي، دوی عملي ګامونه نه پورته کوي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ډاګه د موسمیاتو ساينس رد کړی دی او د کویلې او د نورو خچنوالي پیدا کوونکو کارخانو مرسته کوي. ګوټېرېس په دې لړ کې د عملي ګامونو نه پورته کولو په صورت د دې د بدو اثراتو سره د مخ کېدلو خبرداري ورکړې دی. We are confronted now with the global climate crisis. مونږ په دې وخت د موسمیاتي نړیوال کړکېچ سره مخ یو او د بیرته د راستنېدو لار نه ښکارېږي. دا زموږ اړخ ته راتلونکي یو لویه خطره ده. گوټېرېس ویلي دی چې د ساينس ټولنې د موسمي بدلون خلاف د هلو ځلو یوه لاره ښودلې ده او دا لاره نړیوال درجه حرارت 1.5 ډیګري سنټیګریډ پورې ساتل دي او د کال 2050 پورې د کاربن اخراج کې توازن راوستل دي او د کال 2010 په مقابله کې تر کال 2030 پورې چاپیریال ته زیان رسونکي ګیسونه تر 15% پورې راکمول دي. د غوښتنه کړې ده چې هیوادونه دې تر د دې اهدافو ترلاسه کولو پورې ځان وساتي.